پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سخت وخت او په سخت مصیبت کې دا دعا او دا وظیفه کوله، نو تاسو هم دا دعا او دا وظیفه کوئ. شیخ صاحب بیان کړی ده، نو راځئ چې وایو. دا ذکر به رسول الله وسلم د سخت مصیبت او د غم په وخت کې د دې سره الله رب العزت غم ختموي، د دې سره مصیبت ختموي. او دا مې چې یو ګران ذکر دی، ښه آسان دی. ناول وی د غم او مصیبت په وخت کې دعاګانې. غم او مصیبت دا ګوره عام ټکی دی، یعنی دلته ګوره غم سه یو محدود مصیبت یا یو حادثه زه نه یادوم چې هغې ته موږ غم وایو. مصیبت زه څه مرګ نه یادومه چې چاته خپلې مړ شو. دغه هر حادثه هر صدمه چې تا ته در رسي د هغې د لاسه ته خفه کېږي، د هغې د لاسه دې زړه تنګېږي، د هغې د لاسه سړی په سوچ کې شي، دې ته غم ویلی کېږي. مصیبت هر حادثه چې تا ته راغله، تا ته نقصان در رسي پکې، دې ته مصیبت ویلی کېږي. نو د غم او د مصیبت په وخت کې دعاګانې. اولنی دعا عبدالله بن عباس نه نقل ده، او دا قسمه اذکار او دعاګانې مونږ کې خو بعض هغه دي چې الله ورته صرف په سخته کې یادي. نو نن سبا دا دی چې دا بېروزګاري عامه ده، که مسافر دي او که په خپل ملک دي، اکثر بېروزګاري ده، مالی حالات د خلکو اکثر تنګ شوي دي. نو دا د هغوی دپاره قیمتي دعاګانې دي. هسې به په داسې چا باندې وخت نه ضایع کوئ، نه به دین ګډوډ کوئ چې هغه درته بې سنده وظیفې ښیي. لکه هغه یو پروس خلک نښتي، لکه څلوېښت ورځو کې چې سړی مالداره کوي، څلوېښت ورځو کې چې مالداره شي، قرضې به دې په یو هفته کې ختمې شي. دا ټول اکثر هغه څه دي چې هغه بې سنده دي. دلته اوس دا وګوره که نه، الحمدلله موږ سره ښه صحیح سند والا دعاګانې شته، اذکار شته. څه ضرورت دی چې موږ دغه خزعبلاتو او ډکو وسلو پسې ځو؟ هېڅ ضرورت نشته موږ ته. نو د غم او مصیبت په وخت کې دعاګانې اولنۍ دعا. او دا حدیث امام بخاري راوړی، امام مسلم راوړی. عبدالله بن عباس وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول عند الکرب، رسول الله وسلم به د سخت مصیبت په وخت کې دا دعا وی. کرب په عربي کې هغه سخت مصیبت ته وایي. د سخت مصیبت په وخت کې به رسول الله وسلم دا دعا وی، دا ذکر به وي. یاد کړه لا اله الا الله العظیم الحلیم، نشته لایق د بندګۍ مګر الله دی چې لوی دی، حلیم دی، حوصلې والا دی، صبر کوونکی دی، بنده نه رانیسي یکدم. لا اله الا الله رب العرش العظیم، د کوم ذکر او دعا چې مخکې وضاحت شوی بیا وضاحت ته ضرورت نه. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. دا چاته یاده؟ ویوه بل چاته تاسو لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اوس دا چاته یاد نه ده؟ تاسو به د الله نه ګیله وکړئ چې یعنې الله زموږ مصیبتونه نه ختموي. یعنې ګیله ته څنګه کوې د الله نه، او ته په غم کې الله نه یادې، او ته په غم کې هغه ذکر نه وي چې کوم د رسول الله وسلم نه راغلی. دا ذکر به رسول الله وسلم د سخت مصیبت او د غم په وخت کې وي. د دې سره الله رب العزت غم ختموي، د دې سره مصیبت ختموي. او دا مې چې یو ګران ذکر دی، ښه آسان دی. خو د هغه چا دپاره چې الله ورله توفیق ورکړي، نو دا یاد کوي. او چې کله مو غم او مصیبت وي، نو هغې کې دا ذکر دا وایي. ښه دا قیمتي او ډېر بهترین او ډېر ناشنا بیان د شیخ ابو حسن اسحاق سواتي صاحب. د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره او د ریاکشنز لپاره زموږ چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.